سلامونه احترامات امید دوستانو تاسو به راتګ روغ یاستئ په یو نوې ویډیو کې تاسو ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د افغاني پاسپورت د اخیستلو او نه اخیستلو په باره کې معلومات درکوم چې په وروستیو کې په سوشل میډیا کې ورته ډیر تبلیغات هم وشول د ځینو سوشل میډیا کاروونکو له لوري او د ځینو له لوري بیا حتی منفي تبلیغات هم ورسره ملو چې هغه منفي تبلیغات وي د ځینو تشویشونه او اندېښنې راپارولې وي چې زموږ ډیری دوستانو هم دغه مشکلات او ستونزې لرلې د دغه ویډیوګانو د کتلو وروسته چې په دغه ویډیوګانو کې ځینو معتبر سرچینو څخه هم خپاره شوي هغوی ویلي وو چې هغه پاسپورت چې پر منشن کې ورکول کېږي هغه کیدای شي تاسو ته په وروسته کې مشکلات جوړ کړي که چېرته آلمان دولت د ډیپورټ سلسله بیا هم شروع کړي نو هغه کسان چې افغاني پاسپورت ولري نو هغوی به په لومړي سر کې بیا ډیپورټ کېږي. نو دغه خبرې پر سوشل میډیا ډېرې خپرې شوې وې چې ځینو دوستانو اندېښنې طبعا لرلې. نو د دې په پار موږ له کاریتاس سره خبرې وکړې چې آیا دا هم رښتیا په وروستیو کې مشکلات جوړولی شي هغه کسان چې دغه پاسپورت واخلي. نو د هغوی لخوا دا یو جالبه خبره وه چې هغوی ویلي چې دا خو حد یو چانس دی د هغه افغانانو لپاره چې کولی شي دغه پاسپورټونه واخلي او دوی باید له دغه چانس استفاده وکړي ځکه چې اوسلندر بهورده له دغه سفارت سره یو ځای کار کوي او د دوی دغه سندونه چې دوی افغان وګړو ته ورکوي مني ورته. نو کومه منفي خبره دا نه ده، دا د یو خوشحالۍ خبره ده افغانانو لپاره او دوی باید پاسپورټونه واخلي. حداقل هغوی یادونه هم وکړه چې دوی باید 10 کلن واخلي ځکه چې پر دغه 10 کلنه موده کې دوی کولی شي زده کړې وکړي، کار وکړي او په دغه 10 کلنه موده کې دوی بیا په دې وتوانیږي چې د الماني تابعیت لپاره انتراګ وکړي او د هغوی کوم شرایط دي هغه ورته پوره کړي. نو د هغې وروسته به دوی بیا نور هم خوندي شي. برعکس که څوک یې نه اخلي شاید د هغه لپاره دغه مشکلات وي په وروستو کې، شاید همدغه د پاسپورت ورکولو سلسله همداسې دوام ونه کړي، وروسته بیا کوم مشکلات راشي او یا د اوسلندر بهوردې لخوا دغه سندونه وروسته بیا ناچل شي یا کوم بل څه راځي نو بیا به بیا هم ستونزې ولري. لکه ځینو دوستانو چې دلته قبولي اخیستې وي هغه د تابعیت کوم شرایط یو هغه یې پوره کړي وو خو دا چې افغاني پاسپورټ یې نه درلودلو نو هغوی د دغې لپاره انتراګ نشو کولی. نو پر دې خاطر باندې د هغوی یادونه دا وه چې دا یو ښه چانس دی او باید ټول که کولی شي پاسپورټ واخلي. نو ځینې دوستان لپاره به دا یادوري هم وکړم هغوی چې په منشن کې نه اوسېږي ځکه ځینې دوستان که په منشن کې اوسېږي که هغوی دغه سفارت ته لاړ شي او معلوماتو پرته یعنې که ترمیم نه یې اخیستې دغه زما مفهوم دی نو کولی شي بیرته لاړ شي. له نږدې ځایونه دي د هغه دوستانو لپاره چې له لرو ځایونو راځي مثلا هامبورګ، بریمن یا دوسلدورف چې په ساعتونو مزل کوي. طبعا ما ځینې دوستان هم ولیدل چې هغوی له همدغه ښارونو څخه راغلي وو بغیر له ترمینه معلومات ورته نه ول بیرته مجبور ول لاړ شي ځکه سفارت کارکوونکو بغیر له ترمینه دوی ته خدمات نه کول او دوی ته ویل چې تاسو باید لومړی ترمین واخلئ له هغې وروسته بیا راشئ. نو د هغوی لپاره دا یادونه هم کوم چې تاسو هر کله غواړئ راشئ سفارت ته نو د هغې مخکې تاسو باید ترمین واخلئ. د ترمین لپاره تاسو کولی شئ ګوګل ته لاړ شئ او په ګوګل کې د جنرال کنسولات دیر اسلامیشن ریپوبلیک افغانستان منشن انتخاب کړئ او هغلته بیا تاسې کولی شئ هغه په دري او پښتو ژبو باندې هم پیدا کړئ د انګلیسي سربیره یا د دې وي چې تاسې هغلته بیا د نوي پاسپورټ اخیستلو لپاره درخواست وکړئ ځکه ځینې دوستان دي چې هغوی بیا په اشتباهاً د پاسپورټ تمدید لپاره درخواست کوي چې بیا د هغه ورقو سره چې کله دوی سفارت ته لاړ شي نو هغوی ته بیا نوی پاسپورټ نه ورکول کېږي. داسې پیښې ما هم لیدلې دي نو په دې خاطر مې یادونه تاسې ته وکړه. د هغې لپاره چې کوم څه لازم دي مثلا عکس او د آی ډي کارت یا هم د ځینو مهمو سندونو کاپیګانې هغه هم هلته ذکر شوي دي په دغه ویب سایټ کې کولی شي هغه ولولئ او د هغې څخه یو پی ډي اف واخلئ
که هغه بیا کاپي کړئ یا هم په موبایل کې، نو د همغه ترمیم په ورځ باندې تاسو ته هلته به کارېږي چې هغه اړوند چارواکو ته وښایي او تاسو یې هلته خپل د پاسپورټ اخیستلو کوم مراحل دي هغه سر ته ورسوئ. نو دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لنډه ویډیو په دې هیله چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. ستاسې نظریات به بیا هم د تل په څېر زموږ دپاره لومړیتوب ولري. تاسې هم موږ ته خپل نظریات لیکلی شئ. موږ خوشحالیږو که هغه په هره برخه کې وي. نو تر بیا ښې چارې د الله په امان.